या लगा गुलाटिया यार ऐसे खदम कोरंगा मेली से मेली बनी ला Oiga, me दाऊरे लगा रोशमा चिकन अस्सलाम वालेकुम खान साहब वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम خدام بيو بازا السلام عليكم خان साहब ما له 500 بيشت ما ويش دا يو زمان او كاتي او دبل سوبي دا زمان او دا زمان او کړ دې وای تو خو زمان او کړ دا سوبي دا زمان او دا زمان او کړ دې دا څه چل لګا اخو ګورا سمندرګه زله مال کوم ملي زل دی ونی را بخریږي دا څه چل دی وځه کسان اړه مکنه سمندر نه نشو دی دا ولاړ تو خبرې څنګه ده ما کې نه خبره خاوس د چې دا کور مې سبا باندې د ذکر کیږي خبرې لکه مزدار ته وایا سب کړيږي عمره من معنا راغلي او چې څه ګیلاو چې نو کاران دي چې ته چرته تللی زه خو خیراتي شبخانه نه درو بل خان صاحب وورد خان دا ور خان نوکر اوس په خیراتي شبخانه ګرځي مانه دې سر ته یو ګوره خان دا ور خان ولی ته خو خانانو ته خاني چرګا لارکو ګډا لارکا ما ته خلاص په دې کولو ته پر نه راځي مانا پرې ته وګوره کله چې مونږ پوره تاسو یې او تاسو څنګه کتلی دا وګوره څه چل لکه ډیران کې چې کوم خاص وي او دا وګوره ورسمه شنوار مشان دا غلي دي ها دا وګوره دا وګوره دا مخ وګوره هذا لك زور باندې صاحب نه زور باندې ما او دا وخت دی ولی ورته لازم دي زور صفات کوي نه دا ولی I'm painting less skills دا لکه په کوڅه کې چې غواړي په وخی اے سب کړيګا ها ستا خان ته خبرې وکړي ماشي د پوسو اولیا څه کړل ما دې خپلې ته وګوره لکه ځان چې لمچی دا وګوره دا وګوره زموږ شنوار خبره لګو مبارکای باندې او دې بوجي ته وګوره لکه خبيره چې زړه شي مارکو تاسو لګیلې مارکو کې ورځ روانه ما ها اچانک مخ مې زړو یو چې دا وایي چای ډانکر مخ مالوري یله خرج چې ګډه ورغله ما دې شنوار خبره لګو فقیله ګور زه وګورم چې زه د باندې ډېر زبردست انسان دی دا چې تاسو په باندې ولا روانه او چې تندای له بيزو په راټا پرې نه خبرې دا ته کوم خاطر نه انا خان صاحب زه خو دې خیراتي شبخانه خیراتي شبخانه کې څه کوو ما دې مصیبت پېښ شو څه مصیبت دا د لاس ورغه وګوري تاسو خارج کې جمعې خارخ کوي هاو خان و ظالمان دا خود خوشاله خبره هغه څنګه خان صاحب د لاس په تنې چې خارخ لګي لا ورجن نشي پیژنې ها کې دې استغنا من اندر خدای دې وخته خبره نام انا خان صاحب په مصیبت هم کې بیا څه مصیبت دا د خپل کلام فرق کوي دا خدای غینم د خوشاله خبره ده څنګه لا ورجن نشي راځي مين کنه چې کله چې کله راځي ولا دا نه خدای دا په خو دې خارخ څه لګي دی انا په مصیبت هم نه خان دا څه مصیبت دی مصیبت خان دی څه مصیبت دا سر ګوري دا دا سي خارج کې جمعې کوي خبري ورشه خدای دې کور ته غنمه نه ډکه ولې خان صاحب ته خو په منشوي خارخ درنه لګي دا په خلو نیر نه بوزا دا څنګه خلو به نیر کېونه مو بس سیګار صابون او د جامو پرش پیوا او په پرته سره نه بوزا کومه هي دا خرابه باندې کیږي پتا خو ته زمانه وګورې نشې خان صاحب اوزه ګوره دا و چې په خوله وشي وړه پکې دا وړه کوي ارو غریب سره شراشي بس مالدار زړه دې وایي چې خدای دې وګوره وړه کوچی می د ځان سره نوکر کا ته بیمار وې دې چې سبانو په مخ کې وای تا واده کړی نه نو چې تا واده نه کړی بیا به چې کوم ځای راځي هغه چرګو بچی دي چرګو بچی ساتي دي چرګو چې ساتل ګره دا شل له پیسې ګټای خو دې څنګه پیسو زه راوځم خاطر پیسې ګټای په کابل کې انتخابات او بس الیکشن دا قدر مو جوړی کړو بیا په لین ګزرو کې ګرځا یاره والله ما نه خبرو چا نه راځي کنه خان صاحب زه خو دا کوم چې تعلیم وکړه اوس بار به څوک راشي مزما په خپل باندې انګلیش کې نه کوي دا به ایکسکیوز می I have just get problem for you دا غزانه دی او چې په چې چا چا نو ورته پټو کې سبق ویلې تعلیم دې څنګه شوته به مچ انګلیزان پرې کوي زموږ یو شینوار چاته وایم زموږ یو شینوار ته یو چیم ته هغه ټیکسي چالو نو چیم کې ټول خلک یو شان زموږ د شینوار ټیکسي چالو یو سورلې وړي
سکول محمود خان ته اسورلې کوزه کړې و چې ټیکسي راته وکړې بل چینی ولا لاس ورکړې دا و دې خلا دې خو بس ته اوس ما ته کوز کړې اپو ورته ودا شندې الیکشن ته ورته پیسې راځي کټه شو پیسې اوس وکیلانو درو ویل بس میک لګېدلې په شکل باندې د ټول نولدار خبره وکړه وایي زما ورونو زما خویندو د خویندو چا خویندو ولې دروغ وایه وزه پښتون یې اوس په خویندو باندې ورونه وګڼم پرېږده مړه دروغ وایي چې نو څنګه دروغ وایم داسې دروغ وایه وایي زما ورونو ستاسو دپاره ما ډېر تکلیفونه کړي دي ورونو ستاسو دپاره ما هېڅ تکلیف نه دی کړی او نیغ په چوکۍ ناست دی په موټو کې ناست دی ته چې ورته مخکې نه وایې چې ما هېڅ تکلیف نه او که نه او مېخ په چوکۍ ناست دی بیا خېټه پورې به د خټین په مو تړي او خوا به دې لوځوي وا به دې لوځوي خان صاحب نسوار خو دې توکه ټول مخ ته راله ولاړو چارې باندې ته دروغ نشي ویلی ویلې شي ما خو ځان بس ګوره ځان کې جذبات راوله دروغ زه څوک یم ته خان یې که نه او ته څوک یې نوکر یم او ته څه شی زه هم نوکر یم ته چې نوکر یې نو میک لګېدلی دروغ شروع کړو هر څه ما کړي تا کړي بس را شروع شو وایي زما ورونو ستاسو دپاره ما ډېر تکلیفونه کړي دي دا په سالم کې سوریه چا کړې تا کړې دا په میپر کې سوریه چا کړې تا کړې دا په درونټه کې سوریه چا کړې تا کړې دا په تا کې سوریه چا کړې تا کړې او دا په ما کې سوریه چا کړې ما کړې ډېرې بې خوبه ده ته انتخاباتو ته ولاړ نه یې الیکشن ته نه یې ګټلی تا دا سوریې لیکله وکړو ګوره خان صاحب درې سوري تا وکړو که دا یو ما وکړو او کنه زه مطلب لرم کنه یاره داسې چل دی ما یو فلم شروع کړی او که نه ځکه خو زه ما ورسره منډې وهلې فلم مې شروع کړی دی او د فلم نامه ده راښکلی ربړ بلکل او هغې کې ما ته یو هیرو ضرورت دی دغه دی زه یم کنه د هیرو به داسې ولې تا په هغه اشتهار کې اخبار نه ورکړی څه شی اشتهار کې اخبار نه ورکړی نه اشتهار کې مې اخبار نه ورکړی په اخبار کې مې اشتهار ورکړی چې ما ته د هیرو ضرورت زه یم کنه ولې ایکشن کولی شي دا سلیکشن ته دا وکړم او خدای چې ما فلم شروع کړی دی فلم نامه ده راښکلی ربړ راښکلی رابر او را روان اختر له نه بل اختر له به لګي خیر ده صحیح ده هغې کې به داسې ډایلاګ کوي چې دلربا که ته زما نه شوې زه به په دې ټول کلي باندې اور ولګوم او ځان جذبات کې راغلم نه که څوک مې ووهي چې ور راکړم د کور رنګ دا فلم دی ښه فلم دی او ځان جذبات کې راولوي دلربا که ته زما نه شوې زه به په دې ټول کلي باندې اور ولګوم دلربا شاباش ته زما دل په دنیا خورې مړه دا تا جذبه کې راغله منګګورې څه وایي منګګورې مړه جذبه کې راغله جذبات راشي جذبات ها وای وایي شیرینۍ که ته ما ته میلاو نه شو نو قسم مې دی په خدای چې زه به په دې ټول کلي باندې اور ولګوم ها جذبه کې راشه شاباش شیرینۍ که ته زما نه شوې زه به په دې کلي اور راکړم دا کینه به داسې څنګه ما دا دوی مخلوق وای درېیم مخلوق دی ای مې شیرینۍ که ته ما ته میلاو نه شي نو زه به په دې کلي اور ولګوم دا وګوره چې تا دا ګورو موږ به خاورې سم شو دا وګوره ته هم دا اندازې کېږي ټول دا چېرته ته زه به ستا ما فلم کې واخیستم او زه شابه وزه فلم کې کار کوم خدا دې رانه واخه مې راوړه داسې چل دی چې سړی پاگل دی ګوره تا ته ما ویلي دي که نه چې کله ما راغواړي پلار به نه راغواړي نن خو د جمعې ورځ ده که نه او خبر شوی چې موټر کې افتتاح ده او د لوګانې صاحب افتتاح ده مولانا صاحب دلته افتتاح ده موټر کې که نه ډوډۍ له خو به خامخا راځي خامخا خو ته هم راغلی تا به څه کوو نو تا ته خو ما ویلي چې پلار راغواړي بیا ما مه راغواړه که نه دا اوس څه به کوو څه اوس حیران پاتې ته چې به وکړې که نه ګوره په پلار دې راباندې راغی بیا به ته دې مېلمنو ته اشاره کړې او زه به درنه ځم ګوره چې په کومه لاره باندې څه ځي هغسې مې پلار را روان خو خیر کوه چې لاړ نه شي دا یو اواز مې واورېدو جنت ګله هله هلکه دا دې پلار نه هله پلار مې راغی چې پلار دې راغی اوس ته دې مېلمنو ته اشاره شو زه به درنه لاړ شم خبره واوره منځه که نه هغسې که نه خان صاحب چې به پلار را روان دی خو داسې وکړه که نه چې بوت شه بوک شم داسې به خدای دې کوره اولاد یې وبخه بوت شه بوته بوته هو ته خو وایې چې بوک شه چې بوت شه بوت څنګه یې
ما جبالك تخلي انا كنت بقول لك لكن ما ادري شيء بوت كنت زي كنت نستاف لا تروح بوت وزار وخزانه بوتان جو سبق ومش ولا ما لاقي بس ما بيزتك ومسي لا ترشتو هو كنت سنه بوت ستاتو كل خير عشان نرزي في تلميذ شاب شو من بيجي يقول ندي بيدي يبغى بيدي هم كوين بالكل ده بودرة مجوري ما ادري شيء انا اقولكم وتسيبوا زرقاء وشاب لا تراغي لا لا شاب هو ماما صبرك ايه وغان لك يا راولو صبرك سكي ग्रुप लगावा اوه ترجمونا قال ايه ولي يا رب من الحكه ولا دور دور ولا خبر مستميلو بيجي نبل بدل بدل كانوا تتاشي سوق تتاشي ولا غرو سنوات سوق وزي كمان بس ودك بوتش باي تاكسي هذا راسا زر تشيكي يلا تشيكي دا څنګه دا تشيله ګورا تا ته ما شر دلوي چې ډاکټر غلام محمد سره مگر زیګا او دا ته بیا راوستي دی ګورا زما ساده پلان دا ډاکټر غلام محمد نه دی وای نه دی ولې موږ بستر ګورم دی ولې نه دی دا دی کنه ما په کباړي بازار کې په 15000 روپۍ واغستو په 15000 روپۍ دا مړه دا ډاکټر غلام محمد سره دې دا بوته او کنه چې بوته نو بیا غدي باندې جهاد روانه نه پلان په کور کې څنګه نه دی خبرو دا ته ولې نه بوته ما دا ور په کار دي دا هغه بوت نه دی سور هغه کمالونه دي مړه دې کې بس کمالي څه کمال دی پکې وخت نه ده وای بل پکې څه کمال دی وای ولې کېده نور پکې څه کمال دی درې رقم خبرونه وي کم هغه به دا ته نه خو ته ما ته وای کم راکم شرابي پښتو زه دا پښتو خبرونه وایم بسم الله الرحمن الرحیم وخت وبجې افغانستان کابل د افغانستان د میکاډینګ بابر کارمل په دې خبره څرګنده کړه چې د امریکا د نشي 15 توغندي ورکړ او په دې توغندو باندې د افغانستان د میکاډینګ ګوندرن 3 الوتکې راپرې وتی د بي بي سي د خپل دا وینا ده چې دا خبره پرون د چین په رسوالۍ کې لږ بجې وټاکل شو پرون سار لږ بجې مرګان نه چې کومه ټانګه کاټلن ته په جان باندې روانه وه د ټرک د ټیران په وتو باندې ټانګې او د ټرک اکسیډنټ په ټانګه کې یو څه 15 کسان په موقع باندې هلاک دي او زخمیان د کاټلنګ هسپتال ته فوراً رسول شوي دي ولې کېدو دا داسې کمالونه دا ما ته انګلیش خبرونه وای دا نه خو دویم چې دا نه دی که نه نه منم کمالات لري نه منم واوره 7 10 Pakistan still the time and the Dinis Camp Province for 250 dogs in the War Muhammad Khan Jiniju and the Tbilisis Camp Province Cricket Imran Khan 254 runs with Camp Province the 2 ولې کېدو نه منم نو کله یې منې ته دا د عربي خبرونه وای بیا به زه منم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يفلم يفعلوا تفلم تفعلوا والذين جنرحان إسلام بات تخلق المشكلات وتدنس مراحل الطالبان والزلمية وشاكم عليك برنغرو الماجر نسي وداري كي بطرخام عربية ولې کېدو اوس په منې که نه هسې باندې ټوله کمالاتونه ډک دي دا یو بل کار کوو دا کوم کار کوو دا کوو منم تاسې صرف یو نظم وایي د اماراتو په دغه کې دا وایم هغه هم درته وایي دا دې وایي بیا منم سلام پتاي اماراتا چې میدان پرې نه دی سلام پتاي اماراتا چې میدان پرې نه دی غافل نشي په وطن کې انګریزان پرې نه دی د جنت تورستا راتلو ته انتظار ولاړې تپکانون د اماراتو یو میدان پرې نه دی غافل نشي په وطن کې انګریزان پرې نه دی اوس خو دې باور راکړه پلاره که نه ته دې غوره شه ته ډېر د کار سړی یاره که ته پانه موټو خو یې سر نه وه داسې کار وکړه
چې تراشه غواګانو پټینه غواګانې راوړه او دې څه زما کار دی بس کور یو خبره ورته کوم 15000 روپۍ مې کومې کړي دي زه مړه نه ته بټن ونیوه بوت به راته شاک دي مړه زه ستا پلار یم چې ته دومره تکړه یم نو زه خو تکړه یم هو صحیح شو زه راغلم دا نعمت او خدای چې د یو پټن پکې قیمتي پیدا کړي چې د خزانه پکې راوځي څه ودرېږه څه خوند کوي څه خوند کوي ته ودرېږه څه خوند دغه یو پټن وکړو دا ډېرې قیمتي پټنې دي په خیر کې بسم الله بلا دغه چې بټن مې غلطه کړه زوی مې راته رښتیا وویل دغه چې بټن مې غلط زموږ دا درس صحیح و څنګه چا وای خدای پاکه ته ورغی چې پول لاندې نه دی Ele que se llama cuando estamos, olvídate. ما خو ویل چې دا خو یو بټن به پکې وو خو قیمتي خزانه به پکې راوځي تاله به ماته کوم ځان له به ماته دا بدل به چې مو ځان سره پلاره څنګه ته نږدې راشه اوی لاس نه خلاص نه ولا کماسي وړاندې شي څه چلو وای ګوره څه چلو کو دا به څه کوو کنه ستا بدل به ځان سره څنګه خلې وای دې هغه ډیران دي نه او په بیخه کې دا ډیران مضبوطه معنی چروم ستا دا به دلم بدل او دا خبره ده ستا چې اول به شاټي وبرسو څنګه وځو بیا خیمو صحیح ده ستا بدل ته ځاخله وای مته ته خالي ډیران د بوزه زو سره بیکار خپل چې دا او چې خبره وره ګوره الله لکه چې کار تم لکه چې شاټ شوی څه شوی هلا ولې